السلام علیکم ملګرو، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله به یاستئ او د صحت په جامو کې به پټ یاستئ. ګرانو ملګرو، زموږ د نن ورځې موضوع ده چې څرنګه معلومه کړو چې آیا موږ چې څوک یادوو هغه هم موږ یادوي. نو د ویډیو شروع کولو نه مخکې که تاسو زموږ په یوټیوب چینل نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل په آیکن باندې هم کلیک کړئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته تر ټولو نه مخکې ورسیږي. نو راځو د موضوع په طرف. د امام علی رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې یو کس حاضر شو او په ډېر ادب او احترام سره یې عرض وکړ چې یا علی رضی الله تعالی عنہ یو شی زه ډېر بې سکونه کړی یم. زما یوه ښځه وه چې زما به یې ډېر خیال کاوه. ما له هغې سره ډېره مینه درلوده او هغې هم له ما سره ډېره مینه درلوده. موږ له یو بل سره داسې وو لکه ډېر ښه ملګري. د ژوند شپې ورځې ښه په خوشحالي سره تېرېدې، مګر د حالاتو په بدلون سره موږ له یو بل څخه جدا شوو. نن سبا د هغې ډېر یاد راځي. آیا کوم داسې عمل یا وظیفه نشته چې دا معلوم کړم چې لکه څرنګه چې زه هغه یادوم ما هم هغه همداسې یادوي؟ آیا هغه هم ما یادوي؟ که هغه ما یادوي نو زه غواړم چې له هغې سره بیرته یو ځای شم، مګر که مې نه یادوي زه یې له خپل زړه څخه ایستل غواړم. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مسکی شو او ویې ویل الله تعالی انسان ته یو لوی نعمت ورکړی کوم ته چې دماغ ویل کیږي. د دې په ذریعه انسان تر وخت مخته د حالاتو په اړه ځان خبرولی شي. که ته غواړې چې دا وپېژنې چې آیا څوک چې ته یادوې هغه هم تا یادوي، نو د شپې سوره رحمان او سوره یاسین تلاوت کړه او بیا دې له رب څخه دا دعا وغواړه چې ای زما خدایه ته خو ما ته تر ما هم زیات نږدې یې. د چا یادونو چې زه بې سکونه کړی یم، څوک چې زه بار بار یادوم، یا الله په خوب کې داسې منظر راښکاره کړه په کوم کې چې ما ته معلومات وشي چې څوک زه یادوم هغه هم ما یادوي، او یا چې څوک زه یادوم هغه ما نه یادوي. او بیا ویده شه، که په خوب کې دې د هغه انسان چهره ولیده، ښایسته منظرونه دې ولیدل، یخه هوا دې محسوسه کړه، یا د سپین رنګ ولید یا د سور رنګ ولید، نو پوه شه چې هغه کس هم تا د ستا په شان یادوي لکه څرنګه چې ته یادوي. مګر که دې په خوب کې توره شپه او ویران ځایونه، یوازیتوب او غم ولید، یا هغه کس دې تر سترګو نه شو، نو پوه شه چې هغه کس ته هیر کړی یې. او که دې اوله شپه خوب ونه لید نو مسلسل 7 شپې دا عمل تکرار کړه. په یوه شپه به تاسو ته الله تعالی ضرور الهام درکړي، ځکه چې الله تعالی د خپلو بندګانو دعا حتما قبلوي. ملګرو، دا و هغه وظیفه او عمل د کوم په ذریعه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وو چې موږ معلومولی شو چې څوک موږ یادوو آیا هغه هم موږ یادوي. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ او د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.